په خوب کې مې شیطان ډېر خطا باسي، یعنې هره شپه په خوب کې انزال کېږم. د دې څه علاج شته او که نه؟ د مفتي صاحب ځواب راسره په همدې ویډیو کې وګورئ. له هر څه نه مخکې درته په ویډیو کې سلامونه او ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وئ او دا ویډیو به هم تر اخره راسره وګورئ. دوستانو، په دې ویډیو کې درته په دې اړه بشپړ او مفصل معلومات درکوم چې په خوب کې د شیطان خطا باسلو څخه د ځان ژغورلو اسلامي طریقه څنګه ده، ځکه چې نن سبا اکثره ځوانان د شپې په خوب کې انزال کیږي او په دې کې ډېر داسې هم شته چې هغه د جسمانی کمزورۍ له وجې انزال کیږي، یا هم د شپې د سوچونو او همدارنګه په موبایل کې د غلطو فلمونو او عکسونو د لیدلو له وجې انزال کیږي. نو دغه ستونزه د یو ځوان سره وه چې هغه بیا د مفتي صاحب څخه پوښتنه کړې ده او هغه ورته په دې ډول ځواب ورلیږلی دی چې ځواب به یې درته په همدې ویډیو کې وړاندې کړم. همدارنګه د نورو معلوماتو دپاره درسره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. سوال: شیطان مې ډېر خطا باسي، یعنې احتلام مې ډېر کیږي، آیا د دې لپاره کوم قرآني علاج شته او که نه؟ ځواب: تاسې تر خوب مخکې سورة النوح ووایاست. سورة النوح په 29 سپاره کې دی او 1 سورت دی، یعنی 1 نمبر لري او په 29 سپاره کې دی. انشاءالله چې د دې په ویلو به ستاسو مشکل حل شي. همدارنګه د خوب څخه مخکې تاسو په ښي طرف باندې ویده شئ او آیت الکرسي هم ووایئ. آیت الکرسي که یو ځل وه ښه ده، خو که 3 ځله وه بیا ډېره ښه ده. ځینې نورې مسنونې دعاګانې هم شته چې هغې په ویلو سره تاسو د خوب کې انزال کېدلو له ستونزې خلاصېږئ. دوستانو، هغه کسان چې په دې ستونزه ککړ دي هغه دې همدا طریقه عملي کړي چې د خوب ویده کېدو مخکې دې سورة النوح ووایي، نو انشاءالله چې ستونزه به یې حل شي. د نورو معلوماتو دپاره درسره زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.